डी सी 400 د منتظر خان د ای سی شب قدر اکرم شاه په دعوت د شب قدر یو خصوصي دوره وکړه. په دې موقع डी सी 400 د منتظر خان د شب قدر د دکاندارانو د پاسبان تنظیم د الخدمت د رضاکارو د ولنټیر ټاسک فورس د ځوانانو او د ای سی شب قدر لخوا په شب قدر درستخان کې ګډون وکړو. په دې موقع डी सी 400 د په شب قدر درستخان د شب قدر غریبو او نادارو خلکو سره د مختلفو علاقو مسافرو او عام ولس سره په شریکه روجمات وکړو. डी सी 400 د منتظر خان په خپل تاثیراتو کې د علاقې د ولس لپاره د ریډیو دلبر خدمات اوستایل او د شب قدر درستخان په اړه یې وی چې دا زما یو خوب وو چې د شب قدر ولس او ایسی شب قدر په حقیقت کې بدل کړو. زه خو دلبر خو زما د سیده لکه کور ځکه چې دلبر واقعي زمونږ د 400 مسلو له ډیر زیات اهمیت ورکړی دی. نو زه د دلبر شکریا ادا کوم. درستخان باره کې زه دا وایم چې دا اکرم شاه او دلته د شب قدر خلکو زما هغه خوب چې دی نو هغه پوره کو. زما یو دغه چې په 400 کې دی اوپن عوامي درسخانی او هغه دوی شروع کړی دی. زه کنندل ترالم ما ویل چې د دوی حوصله افزایی موشي او دوی ته د مبارکي مورکما چې خدای پاک دې تاسو په حالو زلو کې برکت واچي. چا چې په دې کې حصہ غسته دا غیتا شکریا مدا کوم او دعا مدا کوم چې الله تعالی غیله نور استطاعت ورکي. شب قدر خلکو ته او د 400 خلکو ته دا اپیل کوم چې دغه سه د غریبو د پاره دغه سه د درسخانونو بندوبس وکي او زمونږ چې کومه هغه روایت دي باغې باندې پورا پیوخېجو. په دې موقع د شب قدر ولس په خپل تاثیراتو کې وی چې په شب قدر درستخان کې د डी सी 400 د ګډون زمونږ لپاره د اعزاز خبره ده او زمونږ ورسره ډیره حوصله افزایی وشوه. ما فردل خان نامره او د شب قدر خلق خواتین د جماعت اسلامي امیر د دلبر ریډو خاص کار اقبال حیات ډیر شکریا ادا کوم چې دا موږ د کورج لرادي موږ د ای سی سی چې کوم د پروګرام دغه جوړ کړ افطار دغه نو د کې چې کوم د مومند جنسای د تنګي د 400 د ماټي د کتوزو د اطراف خلک کوم د کلی دي د اغي کوم د ټول مسافر او د بازار چې کوم دي د پنجاب نه کوم مزدوران دي دلته نو اغي په دې کې موږ سروجه ماته دا ډېر یو ښه کار شو. زما تجلانو نوم دی دلته خپل دکان مې دی پلاهي تنظیمونو سره کار کوم. مونږه دا رمضان دسترخوان شروع کړی د ایس سی حکم باندې د بازار کې موږ سره مرګري دکانداران دي پلاهي تنظیمونو کسان دي د پاټو کسان دي ټول موږ سره تعاون کوي او روزانه پکې دکانداران خپل عیسی علي او دلته پکې شرکت. زما سیف الله احمد زینوم دی او د تاجرانو د یونین جنرال سیکریټری ما زه د خلکو ته خواست کوم په دې شب قدر کې غټ سیاسي خلک هم شته او خلک تکړه خلک هم شته. نو مهرباني وکړئ چې دا سیزو په ای سی سیلف سٹارټ کو خو تاسو پرې دی ځکه چې دې کې ډیرو خلکو غریبانو ته مسافرو ته ډیر سہولت ملو شو. د شب قدر د دورې په موقع डी سی 400 د منتظر خان په شب قدر بازار کې د خوراکي اشیاء د معیار معاینه وکړه او په تاجر برادرۍ غږ وکړو چې غیر معیاري سیزونه خرڅول که یو خوا ناقابل برداشت جرم دی نو بل خوا په مذهبي لحاظ یې ګټه هم حرامه ده. حیات اقبال حیات دلبر نیوز شب قدر.